د شپې کروڑپتی جوړېدل غواړو. تاسو وګورئ اکثر خلک دا وایي چې سبا را پاسې دي چې کامیاب وي، چې سبا را پاسې دي چې مالدار وي، چې سبا را پاسې دي چې عالم وي، فاضل وي او ډیر علم را سره وي. چې ای وخت ستا د تګ لارې زمونږ دستانه دي، منزل کو زمونږ نشي مزلونه خو به وي. خپل وطن کې په مهنت مزدورۍ باندې شرمېږي، یا د ښځې او یا د مور نه کالي خرڅ کړي ځان له په ویزو کې، او په سعودي او د دوبۍ په شګو کې بیا په مزدورۍ باندې نه شرمېږي. زما نوم شاه فیصل دی، زه د بي ایس انګلیش 3rd سیمسټر سټوډنټ یم. زه د سوات پوهنتون ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ دپاره ټاک شوز او ټریننګ سیشن قایم کړي دي. ژوند او قرار اور او اوبه دي، نه به یو ځای شي نه یو ځای کېږي. زما خوږه بچې، لومبی خو دا خبره موږ دې په خپل ذهن کې کینو چې ژوند وي نو پریشانۍ او غمونه پکې خامخا وي. کم انسان چې په ژوند کې نورو خلکو ته پریشانی جوړوي او نورو خلکو ته غمونه جوړوي، نو د ده په ژوند کې به خامخا پریشانۍ او غمونه وي. لومبی خبره چې خپل نیت به صفا ساتو خپل رور مسلمان ته. دویمه خبره چې موږ به د نورو خلکو په خوشحالو باندې خوشحالیږو او په خفګان باندې به خفه کیږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم نیند المنیر او زه د بي ایس اسلامیک ان عربیک سټوډنټ یم په 3م سیمسټر کې. زه د ډاکټر صاحب او سوات پوهنتون ډېر شکرګزار یم چې هغوی زموږ لپاره ټاک شوز او ټریننګ سیشن سټارټ کړل. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.